امام بخاری رحمه الله چې خپل نوم محمد دی، د پلار نوم اسماعیل دی رحمه الله، ماشوم دی او پلار وفات شوی دی، د مور په پرورش کې دی. د مور ورته دا ارمان دی چې زه به د دنه د حدیثو عالم جوړوم، د حدیثو امام به جوړوم، د دین خادم او عالم به جوړوم. د الله پاک فیصله وا امام بخاری لا امام بخاری نه دی، محمد نوم دی، وړوکی دی، ستاسو په عمر کې دی. او یو حادثه ورته پیښه شوه، د سترګو نظر یې لاړو، نابینا شو، د ماشومانو په جبه کې به ویم په سترګو ړوند شو. نو مور یې ډېره خفه شوه، ډېره پریشانه شوه چې یو زوی مې و او هغه دپاره ما دا سوچ کړی و چې د ده نه به لویه هستي جوړېږي، هغه په سترګو ړوند شو. الله پاک ته ډېر زاری منت د مور کول، دعاګانې کولې. تاسو هم زرې له خفه نه شئ، یتیمانانو بچو، تاسو ته د سړیزو د مسیزو د دې علاقې ټول خلک د جماعتونو امامان هر وخت دعاګانې کوي او خپلې میندې چې د چا شته د هغې ورته دعاګانې کوي. تاسو نه به الله عظیم شخصیات جوړوي، د امن او د امان علمبردار به وي او د پیغمبر علیه صلات وسلام دین به په عالم کې خوروي انشاءالله. نو د شپې یې مور وده شوه په جړا کې، په دعاګانو کې چې بچی مې ړوند شوی دی. په خوب کې ورته سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام زیارت نصیب شو. ابراهیم علیه السلام پیغمبر دی او د امام بخاری رحمه الله والدې ته وی پاسه او خپل زوی امام بخاری محمد اگر اپاسه وا داغه نظر الله پاک صحیح کړی دی، بنا دی. د خوب چې بیدار شوه نو دا رؤیا صادقه مبشرات رښتینی خوب وو چې زوی یې راپاسولو، د زوی نظر ټیک و، سترګې ټیک وي، خو بیا خپله واده هغه رښتینی کوي. هغه وخت کې د علم دپاره مدرسې او ځایونه او مرکزونه داسې عام نه لکه څنګه چې اوس وخت کې عام دی. الله دې حفاظت وکړي. یوې علاقې نه بلې علاقې ته خلک ډېرو مشکلاتو سره علم دپاره تلل. امام بخاری رحمه الله چې وړوکی هلک دی، دا خبره ستاسو دپاره ډېره اهمه ده. استادانو تاسو ته بار بار سبقونه ویلي دي، دا یو سبق پکې نن تقسیم انعامات وخت کې واخلئ، یادوي به دا سبق انشاءالله. امام بخاری رحمه الله مور ولا پیسې ورکړي، هغه وخت کې اشرفی وي، دا ډبلې روپۍ وي، په یو تیله کې ورته واچولې چې زه بچې دا به د علم په دې سفر کې په کار راځي، لږې لږې به لګیا او خرچ کوې به. امام بخاری رحمه الله په کشتۍ کې کېناستو، د سمندر سفر دی، په کشتۍ کې نور مسافران هم ناست دي. په دې مسافرانو کې یو غل ناست دی، غل ټګ چې خلکو نه په چل ول جیبونه وهي او پیسې خلکو نه پټوي. امام بخاری چې وکتو چې دا خو وړوکی هلک دی او اخوا دېخوا ورسره څوک مشر او سرپرست نشته دی، نو ترې تپوس وکړو بچې ته چېرته روان یې؟ وایي دغه کلي ته ځم. څه لځې؟ علم حاصلوم، قرآن مجید زده کوم، قاعده زده کوم، ناظره، تجوید، حفظ، علم، کتابونه. څومره وخت دپاره ځې؟ ډېر عمر یاد کو ورته. نو څه پیسې در سره شته؟ نو دا طالبان مولیان دا خو سادهګان صادقان دي، هغه ته څه پته وه چې دا د همدردۍ په لباس کې لباده کې ټګ دی، غل دی. اتیلی ورته وښولوي، دومره اشرفۍ دي ورکړي او بیا یې ځان سره کېښودله. ګنټه نیمه مزل چې په سمندر کې شوی دی، نو دغه غل په جړا شوی دی، جاړي، غټ سړی دی، غټه ګیره ده او جاړي. نو یو م وله د لاسه ورکوي چې خېټه کې دې درد شو، جاړي. څه چلو شو؟ کور درته رایاد شو. ټول مشران چې په کشتۍ کې ناست هغې ورته څه چل دی چې جاړي؟ وایي ما سره په خړه تیلی کې دومره اشرفۍ وي، رانه چاپټې کې. نو هغې ورته وایي څه بهر نه څوک راغلي نه دي او د کشتۍ نه څوک کوز شوي نه دي. په کشتۍ کې چې کوم کسان دي بس تالاشي به والو چې چا سره روځي نو جاړې سره. نو هغه خو دا منصوبه جوړه کړې وه، سازش یې جوړ کړی و، بس په قلار شو. او د اعتماد دپاره تالاشي شروع کا. امام بخاري یې رستو کو دا هلک وړوکی چې چا سره خپلې پیسې دي مور ورکړې وي او د یو تالاشي کوي. دی وخت کې ګوره دا امام بخاري الله پاک ته دومره اوچت کار اخیستی دی چې د پیغمبر علیه صلات وسلام د حدیثونو یو معتمده ذخیره راغونډې کړې ده او د صحیح بخاري په شکل کې لیکلی شوې ده او تر هغه وخته پورې عالم ته پټکې نه پسریږي او فاضل ته د علم صادر نه ورپسرې کېږي، سند ورته نه ملاویږي چې تر څو پورې د امام بخاري دا کتاب نه ویلی. اصح ستاسو عمر کې دی، ګوره توجه کوي ښه، ستاسو عمر کې دی. دې کسانو کې مفسرین، خطبا، د دین سفیران، مبلغین، داعیان، مجاهدین، انشاءالله ناس دي، مصنفین، مفتیان،
الله پاک دې درنه کارمت شخصیات جوړ کړي او الله دې په دې ناستو مرګرو کې هیڅ څوک نه ضایع کوي د ضیاع نه او د بربادۍ نه الله پاک بچ کا نو دا وړو کې الک د محمد نومې د ورستو به امام بخاری جوړیږي هغه د پیسو ډکه تیله هغه راواخسته وروغونته د دریاب نه د کشته نه بهر دریاب کې لړاکا د تالاشه نمبر چې کله د دی الک رالو د امام بخاری رحمه الله نو غل خوشاله چې بسوس با هغه د تیله ماته ملوشي دا غلم سه عجيبه سخت زړونو والای چې دا یتیم دی مور ولا پیسې ورکړي دي علم د پار راوته دي خو نه دا غي زړونه ډېر کلک وي سخت وي خوشاله چې اوس به پیسې برآمد شي او ماته به ملو شي ډېر تلاشي شو هغه سره چې کومه بسته وا کوم رومالو کومه کپڑے ټول یو کتل شي پیسې نشته خلک چې وو مشران خلک پکې ناس تو کشته کی دغه غل یې خو عزت کو خې خبري ورتاو کی چې خوب دی ولیدو مړه پیسې کم دي چې وې خودي کسانو کې بچا سره وي غل الله پاک مختورن کو د دین طالب د بدنامۍ نه بچ شو د دین پسپینه لمن باندې داغ ونه لګیدو مدرسه محفوظ شو د بدنامۍ نه قاعده او ناظره او حفظ او تجوید او علم دا د بدنامۍ نه بچ شو خو چې بیا کله کوزیږي د کشته نه هغه طرف ته وړي نو هغه غل بیا دی امام بخاری رحمه الله تراجختی کې بچي رښتیا واغه تیله د پیسو تا سره خو مالی دلی او تا ته پتا وا هدي سکا نو دا امام بخاری رحمه الله ورتدا څخه په ډاډه سترګو په اس کو سترګو وی کاکا هغه ما په دریاب کې لړاکا هو غل وی دومره ډېری پیسې او دریاب کې د لړکی دا امام بخاری چې یتیم دی او کارنامې ته وګوره کارنامې ته دا سې کارنامې کړی دا چې د اوس وخت کې خو خلک سبا ضمیر او خصوص او عقل او سمجھداري والا خې ایجوکیټډ طبقه دا غدا سې نشي کولای چې مدرسه عالم طالب دا د اعتراض او د بدنامۍ نه بچ ورته وی دی ولې لړکه دریاب کې هغه ډېری پیسې وی پاغه استاد سو کال تیرې دی شو نو دا غلط وی کاکا وی چې کله تا په ما باندې دا الزام ولګول اوس په ما سره دا برآمد کړي پیسې زما وی الله ته پتا وا تا ته پتا وا او ما ته پتا وا چې دا زما پیسې وی خو چې کله دا ما سره برآمد شوی وی نو بیا خدا خلق قائل کول او دا په یو ول بل زما عمر وړو کې زما زبان وړو کې ما بسنګ دا قائل کولې شو بس هغه ما دریاب ته غردول دریاب برد مې کې و مې غرزول دی معشوم چې یتیم دی د علم د حاصلولو د پار روان دی د دې کارنامې د وجه نه هغه غل د غلانه توبه وستا او الله جل جلاله ورته هدایت نصیب کو او هغه نه الله پاک د وخت ولی جوړ کو بیا چې کله په سیده لار سره روان وي راس بازه سره دیانت امانت سره د عمر قید ورکی نشته چې دا بغټیږي دنه بیا غټ عالم جوړیږي او بیا به بیانونه کوي یاد وساتئ بچو تاسو مناسبت سره می د ډیر لوی شخصیت د یتیموالي او د وړوکوالي واقع تاسو ته کو دا یو ټکی سره یو کار سره غلغون ته شخصیت هغه ګنا نه توبه واستدا د غلانه او د الله ولی جوړ شوی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډیر لوی ولی او بزرگ مور ورته یو نصیحت کړي دی وی دروغ بنوي تاسو تم نن په دې ځای کې ډیر اهم مجلس ته پته نه لګي په ژوندۍ کې بیا د داسې خولي مجلس نمبر راځي کنه راځي الله دې د ټول عمرونو کې برکت واچي او داسې مجالس دي الله مونږ ته مهیا کی بار بار خو یاد وساتئ ډیر تاریخي مجلس دی او زما ډاری خطاب تاسو وړو سره د بچو ماته تاسو غوګونی سي ستاسو د عمر شیخ عبدالقادر جیلانی ورکوټه معشوم دی وروسته ته بیا لوی شخصیت جوړیږي دا څومره لوی شخصیات په تاریخ کې تیر شوي دي یا تاسو ته مخامخ په دې سټیج باندې تشریف فرما دي په دې ټول باندې تاسو غونته معشوم توپ تیر شوی دی نو قافله غلونو رئیساره کا مور ورته امیانه تړلې ده ملا پورې د کمیس دلان دیږي کې ورته پیسې چولې دي غلونه
قافله ودروله یو نه پیسې تلاش کوي شته در سره یو غل رالو دی ماشوم ته وي تا سره پیسې شته یو ما سره شته دی غل نه خلک پیسې پټي او د ورته ښکارا کی اپې تیر شو چې مړه سي غپ لګي ټوکی وکي بل رالو هغه ورته بچي تا سره شته یو ما سره امیانه تیل ډکره د پیسو او خېټه باندې می تړلې دي د کمیس دلان دي هغه لنډه دا د ګوت نو نیو د غلونو چې کوم مشر دی هغه له بوتلو وی جی دې داسې بیان کوي وی تاسو سره پیسې دی او کمی ني وی دا دي دا غلونو مشر ته چې کی خودلو هغه ته مخ کې تاسو کوي وی بچي کته خپل داسې رښتیا حل نه ویل او دروغ دی ویل چې ما سره سنشته د استاد عمر ته وړو کې لکه استاد غلونو تلاشي نه کولا خو تا دا رښتیا ولې ویل چې دومره استانه به دا پیسې زی نو ما ته وګونی سي وای ما ته مور ویلیو چې دروغ بنوي مونږ ته چې دا تاسو کوم قران مجید حفظ کوي او حفظ کړم د تجوید کوي ناظره وای په دغه کتاب کې الله پاک ویلي دی دروغ مو وایي دروغ د ټولو ګناهونو جړه د بنیاد دی نو هغه غل د مازغه داسې خوځول چې ما ته مور ویلي دی چې دروغ بنوي هغه سره هغه کې چې کوم ریل بنی آدم او آدمیت او سړیتوب هغه بیدار شو دی خبره سره د ماشوم دی خبره سره چې د مور د خبره دومره خیال ساتي او زه د خپل لوی خدای د خبره خیال نه ساتم او غلا کوم توبه وستا او دغه د غلونو چې کومه ډله وا ټولګیو ګنګو دا ټول د وخت ولیان او بزرگان او مستجاب الدعوات او عالمان جوړ شو